الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو څو درسونه د مسلمانو خویندو لپاره ځانګړي کړي وه. د دغه ځانګړو درسونو په سلسله کې بیا هم هغه مسائل چې په مسلمانو خویندو پورې اړه لري هغه تر بحث لاندې نیسو. یو مسله ده هغه دا چې کله یوه ښځه د یو سړي سره نکاح وکړي، هغه سړی یې ورک سي، نو دا ښځه په دې فکر کې چې دا به تر څه وخته پورې انتظار کوي او بل چا سره نکاح کولی سي که یا. په دې اړه باندې نهر فایق په جلد 2 صفحه 292 کې دا مسله را نقل کړې ده چې زموږ په مذهب کې دننه د امام ابو حنیفه رحمه الله او د صاحبینو ترمنځ اختلاف دی. د کلو په اعتبار یو قول دا چې 80 کاله به انتظار کوي، بل قول دا 90 کاله، بل قول دا چې هغه د یعنی د دې د خاوند هغه همسینه خلک وفات سوه نو بیا دا نکاح کولی شي. دا د امام ابو حنیفه رحمه الله رایه ده یا د دې مذهب د حنفیت حکم دی. خو په اوس وخت کې په معاصره زمانه کې علماو د امام مالک رحمه الله پر قول فتوا ورکړې ده. د امام مالک رحمه الله قول دا دی چې 4 کاله به انتظار کوي. دا ځکه چې اوس په زمانه کې اسباب وسایل ډېر سوه، ټلیفونونه سوه، سفرونه اسانه سوه. که یو سړی وغواړي خپل د یو چا حال معلوم کړي په اسانۍ سره معلومولی سي، که بندي وي، که کار کوي، که مړ وي، که ژوندی وي، نو هغه خپل کوششونه به هم جاري وساتي چې د مرګ او د ژوند حال یې معلوم سي. 4 کاله وروسته د علماو فتوا دا ده چې دغه ښځه د بل چا سره نکاح کولی سي. بله مسله دا ده چې کله په روژه کې یو څوک قصدن خوراک کوي یا څښاک کوي، په نیت کړې روژه کې، یا د خاوند او د میرمنې ترمنځ جماع وي په نیت کړې روژه کې، پر دې کفاره لازمیږي. خو که چیرې یو خاوند په فرضي روژه کې د ښځې سره جماع په زوره کوي، نو په دې صورت کې هم پر ښځه کفاره شته که نشته. دا مسله خو باید نارینه هم زده کړي، ښځې هم زده کړي، خو چون د زور په وخت کې د ښځې سره دا خاص په ښځو پورې ده، نو ځکه کتاب لیکي وایي پر دې باندې یوازې کفاره شته، یوازې قضا شته او کفاره نشته. فتاوی هندیه لیکي وإذا جامع مكرها في نهار رمضان عليه القضاء دون الكفارة وعليه الفتوى وكذا لو أكرهته المرأة كذا في الخلاصة. هندية جلد أول صفحة 205، رد موتار جلد 3 صفحة 415. بله مسله دا ده که چیرې یوه ښځه د جنابت په حالت کې وي، مخکې تر دې چې دا غسل وکړي میاشتني ناروغي ورته راسي، حائزه سي. په دې اړه باندې که څه هم دا جنابت او حیض دواړه د دې معنی دي، دا لمونځ نسي کولی، روژه نسي نیولی، تلاوت نسي کولی، خو بهتره طریقه دا ده چې دا ښځه د جنابت څخه غسل وکړي. هغه حیض که څه هم یا میاشتنی ناروغي که څه هم د دې بدن ته مرداري ورکوي، بدن یې حکم نجس کېږي،
په دې وجه باندې چې بحر په جلد 4 صفحه 609 کې دا مسله را نقل کړې ده. وایي د امام ابو یوسف رحمه الله رایه دا ده چې 2 حکمي نجاستونه که یو جسد یو بدن ته پیښ سي نو غسل چې یې وکړي د یوه ځای نیسي، د اول ځای نیسي. امام احمد رحمه الله وایي د 2 ځای نیسي. خو په هر صورت په دې کې احتیاط دی. دا جزئیه خپله کتاب نه ده را نقل کړې، دا زما شخصي رایه ده چې احتیاط په دې کې دی. بله مسله دا ده، بعضې ښځې دا عادت لري چې کله یې خاوند وفات سي نو دا یې په جنازه کې ګډون کوي. دا خو ښکاره خبره ده چې ښه ده چې ګډون ونه کړي، ځکه مخکې پر دې خبرې کړي دي چې یوه ښځه مسجد ته به لا هم نه ځي، د سختې اړتیا په وجه به نه وځي، مګر که چیرې دا ښځه ولاړل په جنازه کې ګډون وکړي، عدې ته یې تاوان نه رسېږي، په دې شرط شپه یې پر بیابان ونه سي. بدائیه دا تورې را نقل کړي دي. واما المتوفى عنها زوجها فلا تخرج ليلا ولا بأس بأن تخرج نهارا في حوائجها. بدائع جلد 3 صفحه 205. نهر فائق جلد 2 صفحه 400. اتیار دی موتار جلد 3 صفحه 530. بله مسله چې د مسلمانو خویندو اړونده ده هغه دا چې ځینې وخت یوه ښځه معلمه وي، استاد وي، او یا یوه ښځه شاګرد وي، قرآن زده کوي، او دې ته میاشتني ناروغي راسي، نو په دې اړه باندې کتاب دا مسله را نقل کړې ده چې دغه ښځه که استاد وي که شاګرد وي، په یوه سا یا په یو وار به بشپړ آیات نه وایي، که لږ لږ وایي هغه پروا نه کوي. د مثال په ډول باندې الحمدلله رب العالمین دا یو آیت دی، دا به ټوله په یو غږ نه وایي. که چیرې داسې وایي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، دا خو ملا دواړه په یو الرحمن الرحیم، اواز قطع کوي، دا بیا پروا نه کوي. المحیط البرهانی په جلد اول صفحه 219 کې دا مسله را نقل کړې. ولا يكره لها التهجي بالقرآن وكذا لا يكره لها قراءة دعاء القنوت. المحيط البرهاني جلد اول صفحه 219، تبين جلد اول صفحه 55، رد موتار جلد اول صفحه 293. بله مسله چې د ښځو اړونده ده هغه دا چې بدبختانه زموږ په ټولنه کې دا یو عادت دی چې نارینه کله کور ته راسي ښځه ورباندې سلام وایي. حال دا چې سنت طریقه دا ده چې کله نارینه د بیابانه څخه راسي پر ښځو به سلام وایي، خو که ښځه مخ ته ورته راولاړه سي سلام ورته وایي نو دا بې ادب دی. او که ښځه پر ځای وي د باندې څخه څوک راسي هغه راتلونکی کس به سلام ورته وایي. او ښځه که ځوانه یې نابلده نامحرمه کس ته به سلام نه وایي. د محرماتو څخه که څوک وي خاوند وي هغه ته سلام ویلی سي، که یې سلام ووایه دا سلام ویل سنت دی، پر هغه جواب واجب دی. ښځه ښځې ته سلام ویلی سي، او د محرماتو څخه یې څوک وي هغه ته سلام ویلی سي. که چیرې یوه ډېره سپین سرې وه هغه هم کولی سي چې چا ته که څوک نامحرمه څوک وي سلام ورته ووایي. الموسوعي دا مسله را نقل کړې ده. وایي سلام المرأة على المرأة يسن كسلام الرجل على الرجل، ورد السلام من المرأة على مثلها كالرد من الرجل على سلام الرجل، وأما سلام الرجل على المرأة
فإن كانت تلك المرأة زوجة أو أمة أو من المحارم فسلامه عليها سنة ورد السلام منها عليه واجب. الموسوعة پنځه جلد صفحه 166. بله مسله چې د مسلمانو خویندو اړونده ده هغه دا ده چې بدبختانه کله داسې پیښیږي چې یو ښځه د لاوبالۍ او بې پروایي په وجه باندې یو ماشوم تر ځان لاندې کوي. کله چې ماشوم تر ځان لاندې کوي هغه کله داسې حادثه پیښه سي چې هغه وفات سي. نو کله چې هغه ماشوم وفات سو نو پر دې باندې بیا کفاره سته. دا 2 میاشتې مسلسل روژې به نیسي او د دغه روژو په بدله کې بیا پیسې هم نصیب کېږي، غنم او فدیه هم نصیب کېږي. وچ کلک به روژې نیسي او پرله پسې به نیسي. البته دغه د میاشتنۍ ناروغي چې راسي د هغه په اندازه روژې خوړلی سي او که یوه دانه له بله بد وخوړل بیرته به حساب د سره راګرځي. او که چیرې ماشوم یې پیدا سي هغه د ماشوم وروسته ناروغي هغه عذر نه بلل کېږي. که ماشوم پیدا سو ناجوړی پیدا سوه حساب به د سره راګرځي، ځکه هغه ته خو حساب کېږي چې د یو ښځې اولاد زیږي باید داسې وخت روژې نه کړي شروع چې د دې هغه د ولادت وخت ورسره برابر سي. او د میاشتنۍ ناروغۍ څخه نو چاره نشته. بدائع دا مسله را نقل کړې ده جلد 5 صفحه 96 کې. أما الأول فكفارة القتل والزهار والإفتار لأن الواجب في كفارة القتل. إلى خدا نوجد عبارت بدائع جلد 5 صفحه 96. بله مسله دا ده په ځینو سیمو کې داسې وي چې بعضې خلک بدبختانه په کوڅو کې ګرځي دا د ښځو ویښتان رانیسي. بعضې ښځې پر اوږده سوي چې دغه ویښتان ساتي بیا یې خرڅوي. دا کار دې نه کوي، ځکه یو د انسان پر اجزاو باندې نفع اخیستل نه دي جایز، او بل دا چې پخوا داسې رواج و په قدیمو زمانو کې چې ښځې به ویښتان خرڅول او بلې ښځې به بیا رانیول، هغې به پر خپلو ویښتانو باندې مشلول چې څو دا ویښتان اوږده سي. دغه ویښتان اوږدونکې او هغه ویښتان چې خرڅوي ورباندې چې د دې ویښتان ورباندې خرڅ سي او ورکوونکې پر دواړو باندې پیغمبر علیه السلام لعنت ویلی دی. لعن الله الواصله والمستوصله. نبی علیه السلام فرمایي د الله لعنت پر حواصله او مستوصله دواړو دی چې دا ویښتان ورکوي او هغه چې مشلي. دا مسله را نقل کړې ده د بخاري شریف په شرحه کې. عمدة القاري جلد 28 صفحه 355، مرقات جلد 8 صفحه 295 او تفسير اللباب جلد 5 صفحه 355، تفسير قرطبي جلد 5 صفحه 394. یو بله مسله دا ده چې بعضې ښځې داسې عادت لري که د یوې ښځې کوچنی مړ سو دغه ښځه بیا خلک بدلمنې بولي. دغه ښځه چې یو کور ته ورسي دی یې نه پرېږدي، وایي بدلمنې ښځه راغلله دا کوچني ته تاوان کوي. داسې یو خبره د ښځو په منځ کې شته. دا په شریعت کې دا کار حرام دی. مرګ الله عز وجل ماشوم ته راوستلی دی. بدپالي په اسلام کې نسته. د یو ښځې که کوچنی مړ سي خلک یې بدلمنې بولي یا کرکه ځینې کوي یا یې کور ته نه پرېږدي. داسې عقیده په شریعت کې حرامه ده. ځان ځینې ساتل پکار دي. همدا ډول یو بله مسله شته. ځینې وخت خویندې په کورو کې وي، کله کله په فرضي روژه کې هغه د کور غړي یې داسې بد طبیعته وي که کتغ تریو کړي یا تریخ کړي، خوا ځینې به د جنګ سره مخ کېږي. او ځینې ښځې بیا داسې وي
چې ماشوم ته ډوډۍ ورکوي هغه ژوي بیا یې ورکوي. نو دغه کار په روژه کې د مسلمانو خویندو دپاره د ضرورت په وجه باندې جایز دی. البته که ضرورت نه وي بیا دا کار مکروه دی. نو که مسلمانه خور د دې کوچني د مړولو د هغه صورت سره مخ سوې وه یا د دې کتغ د پخولو صورت سره مخ سوې وه نو بیا دا کار ته جایز دی. که څه نارینه ته خو نو جایز نه ده، خو هم ښځه ته روژه یې ده شی نسي خوړلی، خو دا بدبختي زموږ په ټولنه کې شته. نو دا یو څه مسائلې وې، نورې مسائلې هم د مسلمانو خویندو په اړه باندې شته. انشاء الله العزیز که د الله تعالی عز وجل توفیق و هغه به هم په راتلونکو درسو کې تر بحث لاندې نیسو. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.